په کونړ کې د زلزلې د شهیدانو شمیر له 1400 څخه واوښتل. بل خوا د افغانستان د زړورو کومنډیانو کارنامه هم په همدې ویډیو کې وګورئ. د افغان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه ویلي چې د کونړ ولایت په نرګل څوکۍ چپه دره او اسداباد کې د زلزلې له امله د تلفاتو شمیر لوړ شوی. هغه وایي چې تر اوسه 1411 کسان شهیدان شوي او 3140 کسان ټپیان شوي دي او 5412 کورونه ویجاړ شوي دي. د دفاع وزارت وزیر ملا یعقوب امر کومنډیانو ته د یاد ولایت هغو سیمو ته چې د موټر د تللو او د الوتکې د ناستې ځای نه درلود له الوتکو څخه د رسیو په مرسته ښکته شول او د خلکو د ژغورلو عملیات یې پیل کړل. د هیواد په ختیځو سیمو کې د وړمې شپې د زلزلې وروسته د ملي دفاع د ژغورنې زړورو ټیمونو او هوایي ځواکونو د خپل ولس ترڅنګ د میړانې بیلګه وښوده. هغوی د لومړۍ شیبې په ډیره ژمنتیا د خلکو مرستې ته راوتي. د الوتکو پر مټ ټپیان له خورا خطرناکو سیمو څخه ژغوري او د درملنې لپاره یې مرکزونو ته رسوي. د دې کار لپاره افغان پیلوټان الوتکې په هغه سیمو کې ښکته کوي چې هلته بالکل د چورلکو د ناستې امکان نشته او له پرونو راهیسې محدودو پیلوټانو له نوي ډیر پروازونه کړي چې تر دا مهاله یې له 1000 څخه زیات ټپیان انتقال کړي. دا خدمت یوازې یو مسؤلیت نه دی بلکې له وطن سره د مینې څرګندول هم دي. دا ځواکونه د خپل ژوند په بیه د ولس د ژغورنې لپاره هڅې کوي او همدا د افغان سرتیرو او پیلوټانو رښتینی پیغام دی چې موږ په هر ډول حالاتو کې تر خپل ولس ترڅنګ ولاړ یو. درنو لیدونکو، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.